د الیشنګ ولسوالۍ د ګونپال درې او قندلې سیمې 1540 زیامنو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه. د دلوې د میاشتې په 29مه نیټه د اظطرار کمیټې د پریکړې له مخې د الیشنګ ولسوالۍ ګونپال درې او قندلې سیمې 1540 کورنیو ته چې د اورلګیدنې د یوې پیښې له امله زیانمنې شوې وې د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم په لاسونو د خوراکي توکو د مرستې توزیع لړۍ پیل شوه. د ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم وویل یا د کورنۍ د ټاکل شوي هیئت له لورې مستحقې پیژندل شوې چې د طبیعي ځنګلونو د اورلګیدنې له امله زیانمنې شوې وې. د اظطرار کمیټې د پریکړې له مخې نن ورته د خوراکي توکو لړۍ پیل شوه. ښاغلي مظلوم یا د کورنیو ته په خبرو کې وویل ولسونو ته خدمت او د هغوی لاسنیوی زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی او موږ په دې برخه کې تر خپلې وسې هڅه کوو چې اړمنو کورنیو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس انجینر جاوید نیازي پر وینا هرې مستحقې کورنۍ ته 100 کیلوګرامه غنم او 50 کیلوګرامه وریجې په نظر کې نیول شوې وې.